درنو لیدونکو کورني نظامونه مو داسې عیار کوي چې ستاسې هر فرد د کور خپل حقوق او ځان پکښې وویني. کورني نظامونه داسې جوړ کړي چې ستاسې مور خپل د والدینو خپل حق وویني، خپل پلار هغه خپل عظمت وویني، ستاسې هغه پتمنه او تر ټولو عاجزه خویندې خپل ځانونه وویني، ستاسې میرمن خپل ځان وویني او په کل کې ټول تعادل داسې مراعات کړي چې د انصاف تله په خپل لاس کې ولري. زموږ یو له بدبختیو څخه د کورني نظامونو دا ده کله کله چې بیا دا نوي تاندو ځوانانو چې بیا ودونه وکړل بیا نو یو طرف ته کېږو بیا مور پلار یې روو چې د دوی پرېږده دوی مجرد زامن لري، خو داسې نه ده. په حیث د یو اولاد د ژوند تر وروستۍ لحظې پر تام حقوق لري. تاسې په کور کې داسې یو حالات جوړ کړئ چې هر کس خپل ځان په خپل کور کې وویني او داسې نه چې د بدبختیو یو حالت دا دی چې کله کله موږ تاسې بې انصافیانې راڅخه وسي. هر څوک خپل حد لري. د والدینو حق چې الله عز وجل قرآن کې درته وایي چې زما رضا ستاسې د مور و پلار په رضا کې ده، حق ثابت سو. پر میرمنې ته مکلفه کړې چې د نفقې د راوړلو دپاره به خپله هڅه کوې، پر خور یې مقرره کړې چې پر سر به یې د رحمت لاس ورتېروې، پر کشرانو وروڼو یې مکلفه کړې چې د شفقت لاس به پر سر ورتېروې. پس وروسته د دغسې یو اساس او جوړ نظام څخه د خلاصون هڅه به څوک کوي؟ آیا زموږ د دیکتاتورۍ پښتني عرف او رواجونو کورني نظامونه به تر اسلام بهتر واوسیږي؟ هېڅکله نه. معیار که د کورني نظام اسلامي شرعي او د نبوي سیرت ژوند وګورو، مطالعه یې کوو، معیار یې وګرځوو، تر ټولو ارزښتمن د سکون څخه ډک او عزتمن ژوند به ولرو. خدای تعالی دې توفیق راکړي.